السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د ایم سی بي بریکر سوځي او ټریپ کیږي نو د دې مهم لامل او سبب څه دی. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. ایم سی بي ټریپ کیږي نو سوځي ولې؟ سبب او لامل دا دی چې اکثره خلک د آیسولیټر او ایم سی بي بریکر ترمنځ فرق نشي کولی. د دوی ترمنځ پیژندنه ډیره اسانه ده. کوم ایم سی بي بریکر باندې چې اوله کې نمبر نو پوه شئ چې د آیسولیټر دی. د دې وظیفه صرف اپ او آن دی او کوم سیفټي او پروټیکشن سیستم نه لري. نو ځکه د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې ټریپ کیږي نو سوځي او لمنځه ځي. او باقي درې چې اول لیکلي حروف او بیا په نمبر نو دغه اصلي ایر بریکر دي چې د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې ټریپ کیږي او بنديږي. چې بی ټیپ اکثره د ډي سي سرکټ لپاره، سی ټیپ اکثره د لایټینګ او کنټرول لپاره، او ډي ټیپ د موټرو او های لوډ لپاره نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. تاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.